والو چهار کارپوه ښاغلی سید بلال فاطمی صاحب. فاطمی صاحب ستړی مشې، وخت بخیر، خپرونې ته هم بخیر راغلی. فاطمی صاحب، پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې افغانستان زموږ دښمن دی. په ټوله کې پاکستان د دا ډول څرګندونو سره د څه په لټه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو. اول خو باید سړی د پوښي د خپل وزیر دفاع څه شی دی، آیا دا کوم خبرې چې کوي په خپل کوي بل څوک ورته وایي، خپل صلاحیت کې دی که نه دی، او دا څرګندونې اول ځلې نه دی چې دی کړي دي. تیر ځل هم د داسې خبرې کړې وي، حتی زموږ تاریخي مشرانو ته چې د دې سیمې مشرانو، ځکه احمدشاه بابا احمدشاه ابدالي ته په سپکه کتل، غزنوي ته په سپکه سترګه کتل، در حال چې دغه پاکستان چې اوس جوړ شوی دی دا زموږ د خاورې حصه وه. احمدشاه بابا د یو روایت په حساب خو په هرات کې پیدا شوی، په بل روایت په حساب په ملتان کې پیدا شوی، نو دا خاوره یو خاوره وه. او په د احمدشاه بابا محمود غزنوي او داسې زموږ نورو مشرانو په دې خاوره امپراتوري درلودله، حکومت یې کړی. په هغې موضوع کې هم دی سخت سپک شو، حتی دته د خپله د دننه د نظام نه د خلکو نه د ده باندې برنامې وشلې، ورته ویلې چې په تاریخ خبر نه یې، په یو څه نه پوهېږي، ته لګې ځان ته کنځلې کوې، ته که غزنوي ته په سپکه ګورې، ځان ته په سپکه ګورې، ستا میزایلونه د غزنوي په نوم دي، ستا ټکنالوژي کې ډېر زیات د غوري په نوم دي، ستا ډېر میزایلونه د ابدالي په نوم دي. ابدالي څوک دی؟ خو احمدشاه ابدالي دی چې د ابدال د دغې نه اخیستل شوی دی دا تخلص. او اوس هم په دغه کې د پېښور نه چې په اسلام آباد خواته ځي منطقه د ابدالو راځي، نو دا ورته ویلي چې ته په یو شي نه پوهېږې. بالخصوص حامد میر د پاکستان هغه مشهور ژورنالیست، هغې پې برنامه وکړه او دا تاریخچه یې ورته ټوله تشریح کړه چې ته دې تاریخچې ته چې په سپکه ګورې، ته خپل نیا او نیکه ته په سپکه سترګه ګورې. نو دا سړی په داسې چل دی چې د رشته د وکالت او دا د آیسای یو ګوډاګی دی، د انتخابات هم بایللی وو، د یو ښځې په مقابل کې بایللی وو. هغه ښځه چې ده هغه د پاکستان د تحریک انصاف د یو کارکن د عثمان ډار مور ده چې هغه خپله په پارلمان کې و، پخوا وزیر و، د هغې مور د ده په مقابل کې ودرېدله، د ده نه یې سیټ وګټه. د آیسای ته په ژړا شو، 3 بجې د شپې زنګ والی چې زه سهار ته بې عزته کېږم. هغه بیچاره یې ناکامه کړله او دا سیټ یې دې سړي ته ورکړ او دی نن راغلی و. او وزیر دفاع په پاکستان کې هیڅ حیثیت نه لري، لپاره دی چې د هغې نه خبره ته څوک غوږ دی، نه کوم رول لري، نه کوم حیثیت لري. لوی درستی چې دی قدرت مطلقه دی او وزیر دفاع کوم حیثیت نه لري. نو دی لپاره د آیسای د خوشحالولو لپاره د رئیس د لوی درستیز یعنی د عاصم منیر د خوشحالولو لپاره کله کله داسې خطاګانې او خبرې کوي چې هغه بیرته د دې پر مخ ورځي او ورته وایي چې فرضاً تا دا اعلان وکړه چې زه د افغانستان سره دښمني ده، نو دا دښمني ته سرته رسولی شي. ورته وایي ته آیا ته دا دښمني چې ته وایي دا کېږي، خو د ستوني پورې درته ټول راغلي دي په خیبر پختونخوا، بلوچستان، په کراچۍ، په تونسه شریف، جنوبي پنجاب کې حرکتونه د مقابل کې روان دي. آیا دا افغانستان کړي دي؟ آیا که چېرته دا افغانستان کړي دي او دا ته دی په مقابل کې لګی د په نامه د عزم استحکام ته یو حرکت شروع کړی دی، نو دا تا 80 کاله چې دا تا عملیاتونه کول، په مختلف نومونو ته عملیاتونه وکړل، د زلزال په نوم دی وکړل، د نجات په نوم دی وکړل، د تغییر نظام په نوم دی وکړل، په سلهاو نومونه تا ورکړل. ضرب مومن دی وکړه، ضرب دی دغه د مختلف نور نمونه دی ورته ورکړل. آیا په هغه وخت کې طالب خو نه و کنه؟ دا تا ولې دغه ظلم په دې خلکو باندې کو؟ تا ولې دی په د پښتنو په سیمه باندې یرغل کړی دی، د دغې خلک وژني، په وزیرستان شمالي جنوبي کې وژني، لپاره دی چې هلته معدن دي. همدا اوس هم د پښتنو په معدنو باندې پنجابي قواې راوستې ده، هغه ځایونه یې محاصره کړي دي او هره ورځ یې د دې ځای نه مس، طلا او نور شیان وباسي او پنجاب ته چلی. او په بلوچستان کې
کې د اتیا کالو نه د هغې په حقوقو باندې غصب دی، د هغې ټول سوی ګس دی پنجاب ته ویوړه. په بلوچستان کې خلکو ته ګیس نشته، په پنجاب کې دی. دا اصلا درد الته دی ځکه چې خلک راوچت شوي دي، خلکو قیام کړی، خلکو حرکت شروع کړی دی، دی هغه زغملی نشي. نو د ده لپاره دا تهمت په افغانستان وي، دا بار په افغانستان وي. د ده نه یو بل چارګلې هغه یو بل وزیر هم دی چې هغه هم ایښی دی، هغه هم د مسلم لیګ غړی دی، پخوا وزیر داخله و او اوس دی صدر اعظم مشاور دی. رانا ثناءالحق رانا ثناءالله نن ویلي دي، بله رانا ثناءالله نن ویلي دي چې که افغانستان د مجاهدینو مخه ونه نیسي، د ټي ټي پی مخه ونه نیسي، نو عربستان سعودي به په عمل شي. لپاره دی چې موږ اوس د هغې سره د قرارداد د امنیتي کړی دی او سعودي مسؤل دی چې زموږ نه دفاع وکړي. نو سعودي د ځان نه دفاع نشي کولی، د سعودي په سینه باندې د امریکې قواوې پرتې دي، هغه د ځان نه دفاع نشي کولی. سعودي د 80 کالو نه را په دې خوا د پاکستان قوا هلته دي، په سرحد کې پراته دي د سعودي. نو سعودي څنګه راځي د ستا د دفاع لپاره؟ دا خو تا ته دام جوړ شوی دی چې د سعودي باندې به حمله کېږي، ته به دفاع ته ځې، ستا خپې به درته ماتول کېږي. دا دومره احمقانه نظریات دي چې دوی ورکوي چې د دې سر و پښې نشته دی، نه د رانا ثناءالله د خبرو سر و پښې شته دی او نه د خواجه آصف د خبرو سر و پښې شته دی. او د دې د نظریات چې کله دغه کېږي په دې باندې مقالې لیکل کېږي پاکستان کې، خپله پاکستانیان ورته لیکي، د هغې هغه مبصرین چې دي، لیکوالان چې دي، تحلیلګران چې دي، زور و زیر کوي، ورته وایي دا خطا مه کوئ، دا موږ ته فایده نه کوي، دا موږ ته په یوازې فایده وکړي، نقص کوي راته. خو دا هغه سیاسي جاهلین دي چې د خپل د بادار د اشارې په اساس کوم خبره یو چې ورته ویل کېږي د هغې په اساس د اقدام کې فاطمي صاحب، تاسو د سعودي او د پاکستان د هوکړې یادونه وکړه. سعودي څنګه پر پاکستان باندې اعتبار وکړ او نور ټول هیوادونه یې پرېښودل او بیا یې د پاکستان سره امنیتي هوکړه امضا کړه چې پر یو هیواد باندې برید، پر بل هیواد باندې به برید وشمېرل شي؟ دا زه فکر نه کوم چې هغه اعتماد کړی دی یا دا د هغې خپل کار دی. که تاسو 2014 ته لاړ شئ، د یمن په جنګ کې عربستان سعودي پاکستان نه قوا وغوښتله، وایي تا قوا باید راشي او دلته په سرحداتو کې د یمن په مقابل کې موږ سره ودرېږي، ځکه چې په دې همیش وي چې موږ د عربستان سعودي ورونه سو او موږ د خادم حرمین شریفین مدافعین سو. نو هغې ورته ویل چې په حرمین شریفین باندې حمله در راشي. تاسو پوهېږئ دوی څه وکړل؟ دوی خو نه غوښتل چې لاړ شي، صرف پیسې دي هغې سعودي نشي کولی. کله چې د قوا مسله یې راغله او دوی په دې پوهېدل چې هغه ورته دام جوړ شوی و، که دا قوا هلته تللی وی د امریکا او د دې قواو په ذریعه دوی هلته دغه کېدل، ځکه چې یمن یې ورته قوي کوه او دا د پاکستان قوا په جنګ کې نښتله، دوی خرابېدل. نو دوی خبره پارلمان ته ویوړله او په پارلمان کې عمران خان د دې شي مخالفت وکړ، یو عسکر ویلې نه لیږو. بنا نواز شریف هم عذر وکړ، ویلې موږ عسکر نشو لیږلی، په دې باندې عربستان سعودي کار خو اردو د پاکستان کړی، خو عربستان سعودي د نواز شریف نه خفه شو. خو کله چې نواز شریف تبعید شو، بیا سعودي ته چې لاړه، بیا هغوی ته دا تشریح کړې وه چې دا ما نه دی کړی، ما عسکر را لیږل، خو اردو یا ډرامه جوړه کړله او په پارلمان کې عمران خان یې ودرو او د دې شي مخه ونیول چې اردو نه راتلله. دا ځلې دغه لوبه چې دا امریکایانو د بل لارې نه رانیولې، دا اسرائیل او د امریکا لوبه ده. دی په امریکا سعودي ته ویلي چې ته قرارداد امنیتي دې سره وتړه، په هغې کې به دی پاکستان فکر کوي چې زه به د سعودي نه ګټه واخلم، ځکه چې هندوستان کې د هغې لویه سرمایه ګذاري ده. هندوستان غواړي چې په پاکستان باندې حمله وکړي، نو که چېرته حمله کوي نو دلته سعودي باید زموږ دفاع ته راشي. سعودي خو نظامي لحاظ باندې د هند سره مقابله نشي کولی، نو دومره کولی شي چې هغه 100 میلیارده ډالر چې هلته دي وبه وایي چې زه خپل د سرمایه باسم، نو هند به وډار شي او په موږ به حمله ونه کړي. خو زه تاسو دا ووایم چې دا تفکر د پاکستانیانو غلط دی، دا ډرامه همدې ته جوړه شوې ده، دا پلان امنیتي همدې ته امریکا او اسرائیل جوړ کړی چې په اسرائیل به لکه څنګه تاسو واورېدل نتنیاهو تېر هفته وویلې چې موږ د ریاض باندې د حملې لپاره آماده یو او دا زموږ په پلان کاري کې موجود دی، موږ د امریکې اشارې ته منتظر یو. فکر نه کوئ چې که د ضرورت په وخت کې د شاید پیسو په بدل کې د پاکستان هسته‌ایي سلاح به سعودي عربستان خپلې خاورې ته منتقل کړي او شاید د اسرائیل یا د هر هیواد چې د سعودي پر وړاندې عملیات ترسره کوي وکاروي؟ ګورئ، زه تاسو هم چې دا یو پلان دی د غربي نړۍ چې پاکستان دی به حمله وکړي په سعودي، کله چې فرضاً اسرائیل حمله وکړي نو پاکستان مجبور دی دفاع ته لاړ شي. دی چې هلته دفاع ته ځي، دی مقابله کېږي د اسرائیل او د امریکې سره، نو د پاکستان د وهلو چانس ډېر زیاتېږي. او بل دا د انتقال د اتومي مسله چې ده،
دا به خواهش د عربستان سعودي به وشي مګر دغه په خپله که دغه کار کیږي دا تخلف د نړیوالو قوانینو نه دی او دا د امریکې او د اسرائیل په خلاف یو ودرېدنه ده چې دا په خپله د پاکستان د وهلو لپاره یو بله لاره جوړوي زه فکر نه کوم دومره احمقانه کار پاکستان وکړي لپاره دی چې که سعودي ترې نه دا خواهش هم وکړي دوی دا کار نشي کولی او که په خفیه طور باندې دوی دا کوم معاهده سره کړي ځکه چې عربستان سعودي اتومي ریاکټرونه لري خو هغه اتومي ریاکټرونه د امریکې او د فرانسې او د دې نظر لاندې دي که چېرته پاکستان هلته ځي دا ریاکټرونه خپل دغه بدلوي نو په هغې صورت کې د شخړه نور هم زیاتېږي. درست فاطمه صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ په خیر اوسئ. مننه چې راوبلل.